دا الله د چا خوښېږي به د خاورو کې څښېږي خو خبره د شای د وجې نه چې وس نه لرو دا هم مین والی د وجې نه پښې هم مین پښې دواړه کوم ځای کې قطع دي؟ دواړه زنګنونه پاس دي دا د ماته راوړی تا ته مې راوړی دا د ماته راوړی نه په ارمان ارمان کې تیر شو په غمو غمو کې تیر شو غریب ژوندون می خدایا په سلګو سلګو کې تیر شو په ارمان ارمان کې تیر شو په غمو سبا څه کوم چې تاسو ته تشریح کوم نور بل سره خبرې کوم صحیح ده ژوندون می خدایا په سلګو سلګو کې تیر شو نه چلا سره ګلا جان ته اوس غږ کوو دا شی ورته ګلا جان استاده ستړی مې شوه لکه جوړ په خیر سره دی ښه دی خیر و خیرت دی څنګه خیر و خیرت دی زه خو معذوره یم راغلی ما لکه لږ ذره کومک را سره وکړي ولې پیسې کومک کوی شي ولې نه ښه پیسې دلته راوړه وابېخ نه لاړ بس نه خو یې نه ځم دننه لاړ شم ښه ارمان کې تیر شو په غمو غمو کې تیر شو غریب ژوندون می خدای السلام علیکم یا بسم الله کې خدای السلام علیکم جوړ تکړه سر ته خدای خیر و خیرت دی سال دی فضل دی قراری ده الله رحم دی څنګه فضل دی خدای دا څه کومه دی که دا دا خو ولا مام تکلیف پیدا که خبر نه وي ښه هو که نه چیش تکلیف پیدا په پښې مې کار پرېښی دی ښه هو نه ته خو جوړ سره نه نه پښې مې کار نه کوي که نه خو زما لږ اقتصادي وضعیت ښه و اوس مې دا ځان ته واغسته د تا څه حالات دی مال پښتون ته رسنه خو زما انډیوال یې ولا چې ما خو دغه حالات درلوده پوه شوې تا به مې یو ځان ته اخیستی و که نه دا خو ډېر ښه شی وسه دی نه لرو ورور وایه که وسه مې لرلی ورځنه اخیستی مې زه دغه لا هم دغه خپل کور او فامیل حفاظت وکړو ویې چلوم ورځنه بس دا شی اوس دې نشته دا وخت دی نور داسې خبره د وجې نه زه دا الله د چا خوښېږي به د خاورو کې څښېږي خو خبره د شای د وجې نه چې وس نه لرو چې وس موږ لرل د وجې نه دا د موږ خوښېږي چې اوس دې درلوده ته هم ځان ته اخیسته ما هم ځان ته اخیستل زه خو ولاش دا تکلیف را پیدا شو خطر نو هغې نه بعد ډایرکټ لاړم یو دانه مې ځان ته واخیسته دومره ورسره راحت دی د سولت شای ده که نه چې واسې بیخي سړک ته مثلا ښار ته بل ځای د بل ځای هر چېرته ځي وجې نه د سولت شای ده نو موږ خو وروره څښېږو دا که اوس 15 دقیقو کې سړک ته رسېږي موږ وجې په 20 دقیقو کې هم نه رسېږي دا لاس دی ولې دا هم مین والی د وجې نه پښې هم مین پښې دواړه کوم ځای کې قطع دي دواړه زنګنونه پاس دي زنګنونه پاس زما خو شته دي روغ دي خو چې کار نه کوي د خدای امر دی څه شی خو بس دا د الله مرضونه دي وجې نه بس ښه په څه ووایو په دې کې د الله کارونه دي وجې نه بس دا بله ورځ مخکې دلته یو نفر والوته مین ووه دواړه لاس او یوه ګوته یې وایي نه وه بس راپال سه لږ یو شی نه وای راپال سه ورځنه خدای زړه یې وچاوده که څنګه چل یاره ما ویلې مال یاره دې حالت نه خو مالې مات کړه دا موږ باندې دا حالات هستي دي خو بیا هم وایم چې هر هزار دفعه پې شکر باس ورکې که ورځنه لالا نه به نه دره کېږو ورځنه څه امر دی الله یې ورځنه مانو باید په هر حال شکر هر الله شکر پې غیر لکو که نه نو خبر داسې ده ترخه خدای مهربانه دی بېشکه دا کوی شو چې ژبه یې درنه اخیستې وای که نه سترګې یې درنه اخیستې وای الحمدلله سترګې دې شته دنیا خو وینې داسې په دې شکر وباسو زما خو روغې پښې وې کار یې پرېښودو څوک بس دا د الله کارونه به دعا به کوې موږ د خدای پاک بېرته په پښو ودرې خالق تعالی دې بېرته موږ په دعا نو ځکه داسې څوک پیدا کړم چې یو تا ته مخلي خوشحاله به شي خامخا به ورځنه خوشحاله شو ولې به نه خوشحالېږو دعا به ورته کوو خوشحاله به وي ورځنه سهولیت کې به وي ته چې سهولیت کې هو زړه به که ته دعا ونه کړې زړه خو دې دعا کوې ورته دعا خامخا اوس دغه ځای اوس سړکه پورې خاوره کې ځو که نه ولا که دا کالي ما دا اوس بدل کړه ولا که تا سړکه پورې ستو لاړ سم نه پېژني خاوره باندې خاوره ماوره دغه سهولیت شاید د وجې نه سړکه پورې لاړ دا تشناب تګ و راتګ دې څنګه دی بس هر څه کېږي نو تشناب ماشاءالله خبر څه ګلاب جان کاکا ښه الله مهربانه ذات دی ته راځه کښېنه دلته زه خو پښې مې جوړې شوې کې تیر
څنګه خاندې دا د ماته راوړی تا ته مې راوړی دا د ماته راوړی نه دا مې چا ته راوړی دا د ماته راوړی تا ته به مې نه راوړی نه ماته ته راوړی سترګې دې څنګه ډنډې سي نه خوشحاله شو اوس سہولیت شي ته پیدا خوشحاله سي دا موږ نه دی راوړی بس دا ذات بل ذات دی ښه موږ څه یو تاسو خو وینئ دوستانو د دې سړي په هغه رنګ کې د دې سړي په هغه سترګو کې هغه د خوشحالۍ نښې نښانې ښکاري ګلاجان کاکا به د دې شي نه نور خلاص شي او په دې باندې دی تا پښې هم دا دي که نه څپلۍ دي دا یې څپلۍ دی بس دی به د نه نور خلاص شي تره چا چې مرسته کړې الله دې هغې ته اجرونه ورکړي واقعا دا غټ کار دی او خدای دې وکړي چې ته صحیح استفاده کړې ته به یو کار وکړې دا به زه دې خوا کېدم دا لاس به دې دې خوا کېدم دا خپله ایسته واره خو یو حرکت خو وکړه شاته لاړ شه زه شاته لاړ شه راځه نو مخکې داسې ولاړ شه وځای پورې ډریور خو یې لایسنس درکړم ورته که څنګه انشاءالله بس یاد دی که تاو شه دغسې تاو شه زه اوس مخکې ولاړ شه ورو ځه تیر اختر ډېر بې خونده په زړو بلدېږي ورو ښه تره دغه د بایسکل دی د چارج نښې دي دی رن دی ښه او چارجر هم شاته دی هر څه یې شاته دي دا ته ځان ته قبول کړه او دا ستا شو خیال به یې ساتې درسو پورې ته پکې راحته اوسې سمه ده نو زه نور دوستانو خبرې کول په همدې زمانې را ټولومه واقعا د ده لپاره دا ډېره غټه خبره ده څو کاله کېده چې ته دغسې بې پښو یې طالبانو له دورې نه به یو کال مخکې وکړو تقریبا 21-22 کاله 21-22 کاله دی دا کوم باسکل راکړی وه داسې به مې سټله هغه دې لاس کار نه کا نه مې ښه نو هغه بل ویل چیر دا یو لاس شته نه به څنګه کار وکړي الحمدلله اوس سهولیت درته برابر شو تره او استفاده به ترې کوې دوستان تقریبا دا تره 21-22 کال دی په دې خاوره کې ته وراته خو ولله الحمد هغه ستاسو د مرستو برکتو دا سړی د خاورو نه پاسې د جامې به یې پاکې لمونځ او داس به اوس په آزاد زړه باندې کوي او انشاءالله مطمئن یم اجر شته دی ګلاجان کاکا نور خو څه وینا کول غواړې مهرباني وکړه بس کور د دې آبادي د ټولو جمله مسلمانانو وایي که د ټولو د کلم اسلام ورنه بس د غونو دوستانو ورنه چې موږ سره څوک کومک کوي موږ به نور دغه نه ایسته ورنه که جنازې ته ځو که خیر او خیرات ته ځو که ښې بدې ته ځو ورنه نور به ښه ازادانه پاک سوتره به ځو او موږ ډېر په سهولیت کې سلو اوس مخکې ورنه موږ هغه رقم باندې تلو اوس ډېر په سهولیت باندې ځو دوستان نور وخت نه ضایع کوم هغه ورونو خویندې که غواړي دغسې خلکو سره مرستې وکړي لینکونه ته ستا موږ سره رابطه وکړي انشاءالله زه نور آینده کوشش کوم چې داسې خلک پیدا کوم واقعا مستحق او په لوی الله مو سپارم ارمان کې تیر شو